بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ، د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر لوست 11 لوست لمونځ و. که چیرې مو درس نه وي زده کړی نو کولی شئ زموږ مخکینی ویډیو وګورئ. نننی لوست مو 12 لوست، موضوع مو د فاتحې سورت دی، پاڼه یې 23 او 24 پاڼه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، زه تاسې ته دلته یو څه وایم مخکې له دې نه چې د فاتحې سوره ولولو. دلته مخکې د فاتحې سوره نه اعوذ بالله و بسم الله نشته شوی ده. ګرانو کله چې موږ قرآن کریم تلاوت کوو نو موږ په اعوذ بالله و بسم الله باندې شروع کوو. د فاتحې سوره د قرآن کریم لومړنی سورت دی او د قرآن کریم په لومړني سپاره کې راغلی دی. په همدې خاطر نو مخکې له دې نه چې فاتحې سوره ووایو اعوذ بالله و بسم الله وایو، زه تاسې ته وایم تاسې ښه غوږ ونیسئ، متوجه تر څو یې زده کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد. زه چې کله وایم الحمد نو تاسې له ما سره تکرار کړئ تر څو یې زده کړئ. الحمد لله لله رب العالمین. رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ګرانو زده کوونکو، نن د فاتحې سوره 3 آیته موږ ولوست. یو دفعه تکراروم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې د فاتحې سورت د 3 آیته مو زده کړي وي. که چیرې مو زده کړي نه وي نو د تاسو کورنۍ دنده دا ده چې دا 3 آیته یې ښه تکرار کړئ تر څو زده شي. تر بیا مو په الله سپارم. الله مو مل شه.